دا د خوست په چنرګي سیمه کې میشت کوچیان دي. دوی چې لا هم په هیواد کې د نورو کوچیانو په څیر په منظمه توګه د خپلو ماشومانو د زده کړو لپاره اسانتیا نه لري. دا دوی په خبره پکار ده چې حکومت د ماشومانو د باسواده کېدو لپاره ورته په موسمي ډول د دوی د میشتېدنو په سیمو کې د زده کړو زمینه برابره کړي. ماشومان ټول بې درسه پاتې دلته ځکه چې سکول نشته، مدرسه نشته، ټول ماشومان دلته خپله ویني، ټول ناست دي، سبق نشته او د موږ څوک غم نه خوري. هر ځای کې خپل مکتب جوړ کړي او موږ ته رسېدنه وکړي. که زمی دلته یو، دلته موږ ته مکتب ووایي او وړی پورته وخیځو پاسې راته ووایي. ورته مهال په دغه ولایت کې ځینې نور میشت کوچیان بیا په روغتیایي برخه کې هم له ګڼو نیمګړتیاوو سر ټکوي. دوی زیاتوي چې تر ډیره ناروغان پر وخت روغتیایي مرکزونو ته نشي رسولی او له همدې امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له مسؤلو ادارو د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. علمه بې تعلیمه پاتې سولو، له مکتب او له کلینیکه ګوره موږ کلینیک نه لرو. دغه جوش کې خوست ته رسو ډېر مریضان د موږ په لار کې په حق ورسېږي. موږ دا غوښتنې هممهاله ځایي چارواکي په خوست کې د میشتو کوچیانو لپاره تر ډیره د امکاناتو د آماده کېدلو ډاډ ورکوي. دوی زیاتوي چې په تیرو وختونو کې کوچیانو ته کومه خاصه توجه نه وه شوې، خو د اسلامي امارت په راتګ سره په ځینو سیمو کې میشت کوچیان له نږدې روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو د استفادې ترڅنګ دوی ورته ځینې ګرځندوی ټیمونه هم وظف کړي تر څو میشتو کوچیانو ته په ښوونیزه او روغتیایي برخه کې خدمات وړاندې کړي. کوچي قومونه په افغانستان کې ډېر تاریخي سابقه لري. اوس د دوی لپاره انتظام داسې پکار دی چې د دوی د تعلیم او تربیې او د صحت لپاره په د اوړي او د ژمي په دواړو ځایونو کې امکانات ورته برابر شي. په تیرو وختونو کې د امکاناتو ته کومه توجه نه ده شوې. البته د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره په ځینو سیمو کې دغه کارونه سرته رسېدلي دي، لکه کلینیکونه هم ورته جوړ شوي دي او د مکاتبو موقت مکتبونه هم ورته جوړ شوي دي. په خوست کې میشت کوچیان چې تر ډیره د باغ تیریزیو او الیشیرو، ځاځي میدان، لکڼو او د ګوربزو په ځینو سیمو کې فرضي کرښې ته څیرمه پراته دي. تر ډیره د دغه ولایت له ځایي قومونو سره د ځمکو او څړځایونو پر سر لانجې او دعوې هم لري چې دا لانجې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو لامل شوی چې په دې وروستیو کې حکومت د هواري په تړاو هڅې هم پیل کړي دي.